د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق وایي که کریکټ بورډ تخنیکي رهبري نه لري له همدې کبله پکې ګڼې ستونزې شته دي او زه غواړم د افغانستان کریکټ بورډ رئیس وټاکل شم. چې ملګرو د نور په خبرو کې کومو ټکو ته اشاره کړې ده او څه یې ویلي دي په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. هیله ده زموږ ګران ټي وي یعنې وای ټي کریکټ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. کریم صادق په یو رادیویي مرکه کې پر کرکټ بورډ توندې نیوکې وکړې او ویل د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې اوس داسې کسان ګمارل شوي چې د یادې لوبې پر اساساتو هم نه دي خبر. د کریم صادق پر وینا کرکټ غیر مسلکي کسانو باندې خرابېږي او په بورډ کې نن پروفیشنل یعنی غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي چې له وایډ بال، نو بال، شپږیزې او څلوریزو پرته د کرکټ په الفبا هم نه پوهېږي او کرکټ د زوال پر طرف روان دی. کریم صادق وایي که جمهور رئیس پرې باور وکړي او د کرکټ بورډ مشري ور وسپاري نو لوبه پرېږدي او د دندې په لومړیو 2 کالونو کې به هیواد کې د نړیوال مسلکي لوبغالي جوړ او لوبغاړو ته به مسلکي او اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د زیاتوي هیله لرم چې لوبغاړی د بورډ مشر شي او که ما راولي نو په 2 کالونو کې به په جلال آباد او نورو هغو ولایتونو کې چې ډېر کرکټ کېږي داسې میدانونه جوړ کړم چې راتلونکي نسلونه ترې خوند واخلي. نوموړي زیاته کړه چې کرکټ بورډ یو تخنیکي اداره ده او د لوستو او اکاډمیکو کسانو پر ځای باید رهبرۍ ته مسلکي کسان ور وپېژندل شي. کریم خان صادق همداراز ویل که د کرکټ بورډ رهبرۍ ته مسلکي کسان وګمارل شي نو افغان ملي لوبډله کولی شي چې د 2023 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام خپل کړي. دا زیاتوي که د کرکټ بورډ ادارې راس ته تخنیکي کس راشي زه ډاډ درکوم چې 2023 کال نړیوال جام ګټو. کریم صادق لوبډلې ته په لوبغاړو کې د لارموندنې برخه کې د خپلوۍ او وسیتو یادونه هم وکړه او ویل چې د وړتیاو پر اساس اوس په لوبډله کې د چارواکو خپلوانو ته ډېر پام کیږي. د زیاتوي زموږ اداره هم ډېر ستونزې شته خپلوانو ته پکې ځای ورکړل شوی او لوبغاړو ته اوس هم پخواني احترام نه کیږي. د خپلې لوبې په اړه ویل که څه هم په لوبډله کې له ډېرو سینیر یا با تجربه لوبغاړو څخه ښه کرکټ کولی شي خو 4 کاله کېږي چې د نویو ځوانانو لپاره لوبډله کې نه لوبېږي او د هغوی د روزنې په پار یې قرباني ورکړې ده. هغه له نورو لوبغاړو هم غوښتنه وکړه چې خپل ځای د ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او دوی د لوبغاړو په روزنه افغان کرکټ ته خدمت وکړي چې په وینا یې تر اوسه دغه برخه ډېره کمزوري ده. کریم خان صادق زیاته کړه چې له کرکټ بورډ سره مینه کمه شوې وه خو د مینوالو په غوښتنه یو ځل بیا سخت تمرینات پیل کړي او که غوښتنه یې حکومت ونه مني یو ځل بیا لوبډلې ته راشي شپږیزې او څلوریزې به وهي او په ښو خطیرو به کرکټ پرېږدي. کریم صادق هغه بریدګر توپ وهونکی دی چې د افغان ملي لوبډلې لپاره په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې لومړۍ شپږیزه وهلې ده.